असलामुअलैकुम मलगरू څنګه تاسو پته لرئ چې په سیکنډ اوډیای په دویم ون ډے میچ کې پاکستان کرکټ لوبډلې استرالیا ته ماتې ورکړې ده. خاص کر د محمد رضوان په کپتانۍ کې یو غټ ریکارډ جوړ شو. د په حواله سره وسیم اکرم سره ویلي دي محمد رضوان په کپتانۍ کې په استرالیا کې پاکستان کرکټ لوبډلې کم یو غټ ریکارډ جوړ کو، کم ریکارډ یې ماتو کو. د دې په حواله سره ډیر اهم مهم خبر در کومه. نو د څومره هم چې کرکټ مینوال دي دا ویډیو پوره وګورئ او دا ویډیو د نور کرکټ مینوالو سره شیر کړئ. څنګه تاسو پته لرئ چې کینګ محمد رضوان یو برکتی انسان دی. ان شاء الله د محمد رضوان په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم بیرته راوچتیږي او په خپل فارم کې برازي. څنګه تاسو پته لرئ چې په دویم ون ډے میچ کې استرالیا کرکټ لوبډلې ته د استرالیا په هوم ګراوند باندې پاکستان کرکټ لوبډلې ماتې ورکړه. ملګرو تاسو لري دا معلومه چې نن 28 کال مخکې یعنی 28 سال مخکې د عمران خان په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم استرالیا ته په استرالیا کې ماتې ورکړې و چې تقریبا 28 کال وشو. بیا چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم استرالیا ته ماتې نه ورکړه د استرالیا په هوم ګراوند کې. خو د محمد رضوان په کپتانۍ کې 28 کال بعد چې کوم د پاکستان کرکټ لوبډلې استرالیا ته په استرالیا کې په خپل کور کې ماتې ورکړه چې دا پاکستان کرکټ لوبډلې استرالیا ته یو تاریخي شکست او یو تاریخي ماتې ورکړه. په سوشل میډیا باندې د محمد رضوان د کپتانۍ ډیر زیات صفاتونه شروع دي. څومره هم چې سینیئر کرکټران دي، د انډیا په خواني کرکټران دي، د پاکستان د استرالیا داسې څومره هم چې تجزیه کاران دي، نو هغه د محمد رضوان د کپتانۍ ډیر زیات صفاتونه کوي. څنګه تاسو پته لرئ چې وسیم اکرم یو څو ورځې مخکې دا بیان ورکړی چې پاکستان کرکټ ټیم په استرالیا کې د استرالیا نه یو میچ هم نشي ګټلی. وسیم اکرم اوس خپل بیان بدل کو، بیان جاری کو چې محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم یو بهادر کپتان دی چې استرالیا ته په استرالیا کې ماتې ورکړه. وسیم اکرم ویل چې پر روان وخت کې محمد رضوان د پاکستان لپاره یو قسمتدار کپتان ثابت دی شي. رضوان یو بهادر کپتان دی، نو په دغه وجه چې کوم دی د پاکستان په کرکټ ټیم کې به اتفاق اتحاد راځي. پاکستان کرکټ ټیم به یو ځل بیا چې کوم دی د دنیا نمبر 1 ټیم جوړیږي. څنګه تاسو پته لرئ څو ورځې مخکې وسیم اکرم دغه خبره کړې و چې په استرالیا کې استرالیا ته د پاکستان لوبډلې ماتې نشي ورکولی. خو د وسیم اکرم هغه خبره چې کوم دی غلطه ثابته شو. اوس چې کوم دی وسیم اکرم الټا چې کوم دی د محمد رضوان د کپتانۍ صفات وکړو او ویل چې پر روان وخت کې محمد رضوان د پاکستان لپاره بهترین کپتان ثابت دی شي. نو ملګرو محمد رضوان یو ډیر برکتی انسان دی. ان شاء الله د محمد رضوان په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم نور ترقی او پرمختګ هم کوي. څنګه تاسو پته لرئ چې د دویم ون ډے میچ پاکستان کرکټ ټیم د استرالیا نه په ډیر اسانۍ سره وګاټو. پریک پاکستانی بالرانو بهترین بالینګ تر سره کو، خاص کر بیټسمنانو پکې زبردست بیټینګ وکړو. سایم ایوب، عبدالله شفیق، بابر اعظم عبدالله شفیق ناٹ آؤٹ پاتې شو او بالران چې کوم دی حارث رو 15 وکټې، شاهین شاه افریدي 2 وکټې، نسیم شاه حسنین 2 وکټ ترلاسه کړه چې د استرالیا بیټینګ لاین یې تهس نهس کو. استرالیا په هوم ګراوند کې پاکستان کرکټ لوبډلې د استرالیا نه د دویم ون ډے میچ وګاټو. بریګ بیرته دا یو غټ ریکارډ مات شو چې د استرالیا کرکټ لوبډلې نه په استرالیا کې 28 کال بعد پاکستان کرکټ ټیم ون ډے میچ وګاټو د محمد رضوان په کپتانۍ کې. محمد رضوان د کپتانۍ په اړه کې سره یې نظر لري، خپل کمنټ سره ضروري شیر کړئ. دا نور کرکټ معلومات لپاره زموږ سره اوسئ. ان شاء الله ملاویږو بل ویډیو کې. د الله پامان.